راځه لکه دې کوټ هم دا سړک و ښه لکه ور وتوړم ما او وه روزه که څوک د کارایي چلے دا خو مکه پاړه وعلیکم سلام روزي موزي خو نه پټه کړې دنه نه نه کم دي ستاسو پته نه لګي سترګې مې راووتې لارې ته چې کله به راځئ خیر خو خیر دی بس ډایلکټ له ولیمه کوو که نه نو شرمیږي شرم لوقی دی خود به شرمیږي نو شادي خال ته به راځې ښه ولیمه یې له اوس کوئ خدای ظالمانانو غرقه شومه په انتظار باندې کلمې مې وچې شوې باندې چې کله بیا کوئ هغه داسې کار و اپا که نه زما د ماما یو زوی و که نه په موټرسایکل یې هغه روچتوله او غره به چې ونې ته وخېجو نو بس هغه مړ شو نو بیا چې کوم بیا مې یو بل د تره زوی و چې کوم دی هغه هم دا کار وکړو نو هغه مړ شو نو دا غمونه پکې راغلې که نه موږ نه ځکه اوږده شوه نو چې پایاګانې پې اوچتئ نو مري به نه اپا یو خبره مې ګوره یاد ساته واده خو مې راله شرمولې ټولو پکې روزي چړولې او ټام پکې ښه بربادي کړې وه پیټ وې شاپړې به ګورې خال ته نه وړې هلته ګورې زموږ د عزت مټره ده هله ما خو د له شرم راټول کړی په دې لاسو لړشه سپکه ده دا ګوره الله دې هر څه دغه پرو ته مې ویلې دا سر راله وګوره نو هغه هم بسې په ګشتونو ګرځي دا سر یې راله ګمز نه کړو د وچه پورې ته پرېږده داسې کار وکړئ چې په چیشي کې دی دا څه حال کوي حال هم خراب شوی خو څنګه نه دا موږ چې کوم دی د خانانو په شان تېس واده کوو هغه دغه چې پکې کوي هغه واده وکړي بیا اوس موږ که ملیمه هغې کې کوو شابسې لوښي لرګي دله موږ راغونډ کړو کټونه دله موږ راغونډ کړو او په دې لاسو باندې او اوس د ښاریانو په شان ته واده کوو حال کې ماپا زه خیر دی که ته نه راشې څه مسله نشته ځه نه ولې به نه درځمه دا خو ته چې داسې ښځې دي چې هر یو شاپرډه کوي چې زه ډېمه وبه شرمېږئ هغې کې شاپړې ماپړې نه ده پلیټونو کې خشته خوراک دی ښه پاکې جامې به واچې ښه صحیح دي دا ولې بورقه کې رانیسې ګورې هم نه ترمې په ما بد ښکاري دا د چا لک دی پردۍ زنانه ناستې ګاونډیان راغلي دي ښه ده به زمونږ لاړو به شادي خال نوم مې یاد ساته ښه باغیټه کې دی صحیح ده درځمه او دا قرآن غلط شي وې توبه خدایه توبه دغه حال دی مخکې به د خپله کوره جینکۍ ودېدې اوس یې د هوټلو نه ودی پلار کورونه یې ترېږدي وران دي لاړه پښتانو ختم شو پتنګه ته دې خوا راشه سړیه دغه پرېږده دې خوا راشه یو مې ودرولې دی که یو تګ ته څه کوې د خدای ظالمان دا غوښه پاک کړه ناوخته رشا به دیګونه لېږل غواړي هله دا به ذکر وکړي کنه چې نلي نلي دا به دې در واچې چې روزي ګوره ښکلې راشي ګوره پیسې مې اخېستې دي سلام علیکم ماښام استادو وعلیکم سلام څنګه ښې یاسمو دا راټوله کړه سپکو لوټو چې بیا څه کوې تاسو ته خو ما کار پرېښي دي ولې کار پرېښي دي نن زما ولیمه ده زه کوم ما نه ځان نه یې تیار کړی د خدای ظالمانو دا یې خو 2 میاشتې وشوې اوس یې ولیمه کوې مړی پکې شوي وو نو د مړي وجم چا پخ کړی وي خو بل پخ کړی وي بل چا پخ کړی غرمني پاسه مړه مولیا هغه دلته مونږ څنګه ښه رالېږلې وي لږ سوچ پې وکړه نو بیا ماته خبرې وکړه ستا په روزه کې روزه خطا کړی وو زنانو ته دا ټیټار کوو یا په قهر اخته شي یا په قهر اخته شي تاسو خو ګوره مونږ نه روزي مو اخېستې هغه پیسې هم پاتې دي زه خو ستاسو روزګار نه کوم بس ته سپک کار مه کوه موږ به سپک کار نه کوو سپک کار کوم خپله سپکې که نه دا دنیا چې ماته په درانه سره ګوري که نه نو تاسو سپکې یې نو زه نه سپک نه لکه خیر دی کټونه مټونه م راټولې ته ورته وګوره بیا پکې یو ځان لګیا وي خدمت یې راته کوي نو دارې ګارې چې ماغه مونږ ته ولیمې نه بس خامخا راشه ته به دیګونه دلته تیار کړه او وچه سپېشل راوړه ده او هغه لویې پیسې به مې په یو ځل ضرب کړی یم په تاسو اعتبار نه کوم بس دا ته پټه ده خزانه ډکه ده خزانې ته به ګز ورکوو غونډې به ډکوو ویم دا به اخري ځل دی بیا به روزي موزي نه پخو بېغمه شه ښځې بچې زه په ټیک ته نه راو روان شه بیا رس طرفه غواړي تورېږي مړه په دې خوله دې لاسو کېږه سړیا خیر د لوګي کار نو څه ګوره زما راځي په ځای دی او راته خبرې کوي دا چې ګوره دا سپک دي مړه دې دا ورته خو ګوره څخه دارې نیولي سړی او غرمني هغه شتېدلې سپېمې چې نه تک ټول څه سره ماته کوي خو زه ګور به کار کوه
لګي جی مغموټه دا د کارې چې مېلمانه راخوشي دي پیټ وي او کار خو ټیټ دی که نه د خدای ظالمه شل دقیقې روټۍ پخ کړې وه غم نری پولو صرف ګوره وته ټیک ته ټیک ته خو باید د پیسو غم به د پیټو نه بېغموټه خزانه ده را سره غټه په اخره به حساب کتاب دا چې خزانه شته نو به بیا کار شوي دا جګوله پیسې به دې پوره الو لکه دا ټوپې نو نادیدکه که نه یا نادیدکه ولیمه به دې کلي کې کړې وه نو ستا ابوطال د شادي خال دی نو مې څه کار کنه ما خبر کړه تا خو دا واسکټه چولې کنه 2 منټه بس په لاس نه راکړه دا اتمه میاشت دي چې انځم نو تریو پینتو سم شکر وباسه دې واسکټ ته دوا کوه چې ستا واده غم پې ښایسته دی او دا د کار که نه چې غرمني وګورې چرګوټي هغه تیار کړي پیټ وي سیخ کباب او چرګوټي هغه تیار کړي نو ګوره خفه کېږي به نه غلی او پکې نیمه ورکوو ښه بیا د غرمني نومه ته ما لګي نقشېدل شپې مې نه دي دې کې به ګورې پیسوانه شو ملاقات دی ښه ده زه دا زلمي هلته په سوفه باندې کښېنو راځه کسان هسې را روان دي دا هغه دی پام خدایه توبه داسې غټ پورې ولې نیولی دی چې دې خوارپړه خو څه دا پیسې د کمې رالي د خدای ظالم یم سره چې رالي ما خو دومره انتظار کوم چې تېر تا ته یې ویلي یو که نه ویم ستړی مه شي خواره مه شي ویم ما ته یې خو ویلي دي خو دارو چې تا پخ کړي ولې چا پخ کړي پلار دې پخ کړي خو ما پخ کړي دا نه بېعزتي خو مې مه کوه که نه چې شاپر کې راته لږې واجه چې سړي له مې یو یا نو شلخت ستا په هغه سړي وغورځېږي مخامخ سړی ته نه ښکاري مړه خو داسې مخ په ځوه بیا دم نه راشه ښه ته ځم ځه راځه ای خورې څونه غټ خالی دی رجوله نیولی کړه نو تا څه په سترګو لیدلي داسې خال ته مې راوستلې چې تا ته پته ولګي هله خدایه پاک له دې خو ټوپک ماره ودرولې د دې ځای نه به وریجې څوک څه وړي وی اپا دا سیکورټي ګارډ دی څنګه ښایسته کور یې ولې نیولې دی یې چې دی یا اپا دا کور نه دی دا باغیچه حال دی په غني خان روډ ته نه یې لیدلی وی دا خو ما اورېدلي وو د باغچې باره کې اوس مې ولیدو موټروې سره وی نږدې دی وایم مکه دې خو هټالونه یې پکې لیدلي دي چې روټۍ وخورو نو پکې به ګورې زانګو را زانګو خامخا ما خو به په پېغلتوب هم په ټال کې ځان کړي او دلته به هم پکې اوس وځاږم راځه خبرې ډېرې مه کوه دې بلې دیشکې هم راغلې خامخا ته بس دی کې ځوه یا الله توبه یا الله توبه یا خورې راځه دلته خو تنا برېښنا ده وی خدای دې په سترګو شمکوره که دا شادي حال دی دلته پړق پړوق وي الله مالک دې تنا برېښنا د باران راښکې نه شي وریجې دې په تندر ولګي ای خورې یا الله خیر الله رضا ستا فرش خو داسې مین دی ټولې خپې مې ماتې شوې ځم بیا مه که نه ځم ګینې د وزیر په سر ګرځم ده چې مې پې دا خپې خوېږي راځه خپې کلکې لګوه میخې موږ باید تا نه شو راپورته کولی موږ کې دومره دم نشته چې تا راپورته کړو راځه یا خدای خیر کړي یا الله توبه څنګه ښایسته ځایونه دي دا دیده که وګوره خلک به راپورې خاندي لږ سمارټ کېږه دا دې راله دقه دې کې کښېنې بره راونخېږې ښه بچې مبارک دې شه مهرباني بس ودرېږه یاره سهار وختي راللو ډېر په وخت رالی که نه روټۍ خو زمونږ 2 بجې ده او تاسو په 10 بجې راپېښه کړه الله روټۍ په 10 بجې ده او چې مړی وشي نو په 15 بجې د جمعې نه بعد اعلان وکړئ چې قبر له راورسئ نو موږ خو د کلیوالي په وخت به راځو څه کارونه ډسکې دې پټ کړه دلته اوس کیم وواله راځي یار تا پکې ډسکې لا خطا کړی و هغه هم چې کوم دی غونډه چیت پیت دی داسې کار یې که نه غټې بیبي تا خو بل بیا هم په وروجو باندې شرمول کړو خو ګوره دا ګوره د باغچې کوم دی یو مشهور حال دی هسې نه دلته ګوره خو یې مه جوړه کړې له سمه خوا زه به په خوله کې د ناسور راوخېږه هغه د سنت واسکټ یې چایچولې وه هغوی شرمول کړي وه ما درته نه وي چې دا خلک پکې مه راغواله دونه جبې دي وه دا ته ورته وګوره دا خو شرۍ په ساتۍ ده او دا خو په جنګ پسې خوله ګرځئ نو د دې په خبرو مه خفه کېږئ ما پورې منخله خواري ما پورې داسې کار یې که نه سایډونو ته کښېنې او بس کله زمونږ طرف ته ډېر ګورم نه دې سترګې هم د نظر دي که نه ته راځه اپا کښېنې څوکو باندې کښېنې نه ما درته د هغه ځینه لاړې توکلې وې تاکې به څه نظر شي راځه خارو وځې راځه کانټر یې خارو کښېنه جینۍ نورې را روانې دي په هغه رخته کې راځه نورې رالې نورې رالې دلته دې نیولي دي ودرېږې
ستا د واده ډوډۍ تا ځان له سینجه پخ کړې وه دیګونه دې سینجه پخ کړې غرمنیه په دې خولې دې لاس کېږده دا حساب کتاب ته ما سره مه کوه زما د کلي خلک دي زه پېښه او زما کار نن تا روټۍ پخ کړې ده خدای مه کوه ما ته زما په حق به نه راځي نو دلته بیا سله راغلې چې دې پستو پستو ما څه خبره کوم شل دیګه مې راوړي دي شل دیګه څه ګپ نه دي دا څه وي دا ستا واس کار خو نه دي تپوس په در نه کومه دا څه شي که پوکي مې در نه کو په هوا مې نه معده کوم به دې چیلم کې به دا چې ټول به دا ما ته معلومې څومره چې غټي دومره یې لټي نو اوس په کې درکړم نو خوښه دې خپل دا کونټۍ به ته ونیسم ډېرې چغې به نه مې حال دی ته وګورې ټولو دا بوټ مخونه نویلي دي او راځي او دا سپورې چونډې نویلي او کې بني نه چا څېره راوړه نه چا د مټۍ ډبې راوړه سپکو ډوډو ته میلي دي همدا یو حال مو 50 روپۍ اخېشوه دا مې ساره سې اچولې زړه مې پکې څښا شو هغې پکې هغه شکې راوړې دي توس په ته وګورې او بل پکې پرتوګ الټا اچولې دا په چموړو ټموړو وی غرق شي په تازه کې د پرتوګ د پلار اچولې دي کام د خال واورېدلو یا بیبي نو ما وی چې د حال کې به دا ډوډۍ څنګه وي په تادی به مې اچو نو مونږ وی چې سرانه ختم نشي که نه خو زه خو د بین غرقه کړم چې په دې دغه به م کله ورپرېږدي په دې روټۍ یو کار وکړه که نه چې په دې شي کې نه به ته سکې وریجې یو نسي غواړې او که نه پا خو هغه ډله م غر کړي وو ښه راته پټه غواړې دې راته پېنډر ساټه غواړې ښه کورېږه یو خبره ورته کوم چې روټۍ به هلې خورې چې ګډېږې به که نه ورشه دا زلي ډمان دي خو چې کوم دی دلته به پتې لګي داسې کار چې مېلمانه نور هم ډېر غوړې جوړ کړی دی نو خیر په دې شرشمو کې مو کې نه وي ښه ده تاسو وروڼو خویندو داسې کار دی چې هله به ډوډۍ خورو چې دلته وګډېږې پېژوې اپا لومبي ته راپاڅه او داسې لیکې پکې ووه لکه د ګډا نه خیر راباندې ونه خورې که نه پرېږدې زما حمید بیا راپاڅه یم تا ته ویم که نه نه خفه شو نه ګورې زړه ته واچې یم ته خو داسې ګډېږي که نه لکه د میرګو غوټه چې راباندې راغلي او یو اپا دا حال دې ښه رابره چت دلته کارغن چې ته دا چت کې کارغان شړې را شړې ښه نه کارغان نه چړم خو دا پرش مین دی چې یو پیره چورلک ووهمه نو بیا نه راپسې کېږم ودې کتو خاوې کار کنه خپل ځای کېنه باقي شرمول کوي ځای کېنه ډوډۍ غم وکړه یاله دا کوم کېنه اړه کلاړه ډوډۍ ولا راوړه میزونه لګوي ښه او کېنه خدای ته برباد کا روبه ډېره پټه ده ډېره زیاته پسته خبره مې دا کوله که نه چې ګوره دوی خو ډانس وکړو اوس ورته سم وږي شو ګورې ښه ما ته پټه لکه د ښاري پاکانو پې راټوپ کړي بس الله دې ولې په مرو کې ونښلي ډېر د برق برق ښار خو دې خو دا راټوه چې خزانه خو دلته ایښې ده که نه پراته ده غم مه کوه دا خلک ډېر وختي نه دي راغلي دا خلک خو وختي راغلي خو تقریبا شپږ نیم بجې شو که تم راغلی او نو ته هم په لومبي ځل داسې حال کې مولیدي ښه او که نه دته چا ویلي دته ما ویلي څه خبره مې کولی جي او نو داسې کار دی چې روټۍ خو زمونږ 2 بجې ده او کسان ټول ناست دي نو دا روټۍ به دوی ته کېږدو خیر دی چې بس څه تیار یې به دغو ته به کېږدو تا به سره غمجین هم راوستو هغه پول خوا یې ستړی کړه ګورې نه ما ته پته راګره پناه پروټۍ ده یاره اکه د غوښې وي قصه دې جوړه شوه که نه د اوبو راپاسه چې ګرځېده تاسو نه رالم مخه شي رانه جوړ شو دوی خواته پړتې شروع کړې یا بچي د دې ډوډۍ څنګه چل دی مونږ خو سارې ټیم نه ده څکلې منګکان هم کولمو کې نورې منډې وایي او اپا د زو چې مو روټۍ به سیکټي راځي دېته لاس نه لګوي او راځي چې روټۍ وته او بس کې خو د پاسه راځه روټۍ له راځي دا دې کار دی چې روټۍ ولګېده خو به
اے دا اصل مکه پښه خوري دی نیولې کوزه کدا کینه لاندې لاندې کېنه کېنه یا دا خدای به انصاف داسې دي دا مګه په ورته چرته ناشتي دې قناتي څګوره په مخلوقه شابسي دا کار دی فاروقي دا لور قنه دلته څه کې چا ویلو دا ماره واستې د ځان سره ته به کوکړو کچر ګرانډو نه را پات شوی دی ای وختو ته چې دا وته لا چا ویلو دا چا ویلو ما ته اپا ویلی اخ دې ته ما اپا چې ودا او وختو چا واړه کړل دا مې کور کې واړه کړی دي دا خدي کړی دا نه نه بس خوره خوره ولاس مې ملګا جبريل تم راځي دا څه دا وته دا بدی ښکاری او شرمې ته شرمېږې نه چې د ښځو په منځ کې ناست دی امسار وختي راغلی موږ شي مخه پکېږه ما ته خو سړی زیاته ښځه کمه ښکاري ها د سمه خوځه وه پردو ښځو سره خولې ګډې غرماني کاکا دا دې څه پخ کړي ته ورته وګوره چرګان تا دغه کړي دي او روجې راوړه ماښامي تیارې کړي دي نو ته څه شرموږه بهترین خوراک دا وګوره څه ځناور دی روتې په دوه لاسو په ګس لاته خبره لګیا د خوراک دی مالکه ته شرمېږې نه سړی ډوډۍ کې کښېنه پاسه مړه دا زما ټولې خویندې مهندې دي مړه تا دا په دغه خبرې پکې مه کوې ډېر ته وایي خفه نه شي دا د کلي خلک دي دا د حال خلک نه دي دوی ټول مرکچالان او لاون خوړلي دي ما په شرمونو شرمې زما راوځه ولې حال کې کوم دا ما کړې څه دا خو ماما هم راته ویلي وای ښکارې که نه ګرایا خوراک شرمون مه کوې اپاله برغته ته چې بيزو ده ته به خو به سب شیشه به ماته کې دوس دي دلې سرې په لومبي ځل چې ته داسې خو غوندې خوراک کېښوده خو چې بدرو لېشېدلي روجو مې راته کېښودې پته نه لګي نو په بریتو د شرق پروده په بریتو کې د روجو ټولې نو خطې تابه او برباد چې په قلاره خوراک نو چې تا خولې نه اوس کنډول جوړ کړی خورا که ته پاسېږ نو چې زم ډکه شم که نه دا ته کوم داسې د مغل اعظم نه خاندانه راغلی پیژن هم دی ټوله ورځ به سپوټې پورې روجې پرې دی تړلې بدرنګې لا سمه خوځه وه د عمل د پښتنو دی ته شرمېږې نه درته بیا بیا وایم چې د ښځو منځ کې ناست نو ته پاسه کنه څنګه پاسه ټولې ښځې ناست هغه سره ترور سره کېنه زه ترور سره ناست یم کېنه ورسره اخوشه بدرنګې لا خو په خپله به ډېر ښکلي لالا که دا کړی او دا روجې موږ په ونه کې ورکوې دا ورته خطا نه اپا ته ما په دې پوه که که نه د خدای ظالمې تا خو وایي زه به ستاسو حفاظت راولم یا به هم راولم تا خو موږ له بېحیا کړو یا بچی چې خلک کوم راغوښتی دی هغوی په حیا پوهېږي هغوی خو زه چاته ډیکا کړم او منډه یې کړه نو ځکه زه بره وختم او ما په کورسو باندې چېرته خوراک نه دی کړی په ځمکه مې کړی د ځمکې ښځه یم چې پرلک مې ورته نه والې والله کو نوړی م دله وخورم الله دې دقه ځمکې ته ورښکته که چې کومې خبرې کوي واده دې د خیرې درته نه شم کولی اجینۍ به راته بیا خیرې کوي چې خاوند یې راله وخوړو افسر خوشا توره خوله ده مقامي کاکا ډېرې بې خونده روجې دې پخ کړي دي ویم بې خونده به تاسو یو بې خونده ستاسو دا خلک دي د خدای ظالمه شادي خان لپاره ما ښه روټۍ پخ کړې ده د دوی لپاره خو نه واده مخه په سترګو کې مې دا نچولېدو دا څه کار وکړې دا زر دروغ یې که نه زموږ نور مېلمانه را روان یې هغوی ته هم ګوره ونه شرموئ ډېر ټوټل پوټل خراب کړي الله لږه خواته دغه چل دی ورته ګوره شابه شابه جیب کې مو واچوه نه ګوره ګوره یو ګیلاس اوبه واپسې ورکړه سترګې دې وګېشه اوبه ورکړه په دې سترګې مو یو مګې وشه وزه مه کوه نو ډېر ماته غرمنیه ای زنانه دې دې واچوې زما دې زینت یو پوټې غلی کېنه وره برکتي یم ځان سره پاسه ښځو سره ناست دی غټ سړیه دا شادي حال دی ها دا شادي حال دی پاسې سړي پاتې مالته ته خو بیا راوړېده
ډېر دی نه دې خوښوي وایي ستا په ست صابون وم ماما هغه مې کور پرېښي دي زه به باقي روټۍ کور کې وخورم شاباس شاباسي الله اچکو پکې پرېږده ماته که ده دا وایه پاته ته مې دا پرېښوله الله توبه سړی پورې یې بس دی بچ کا که ده باقي مې مات کو ورالي پرې ده کاشوکه ده الله ډوډۍ مې وړې سړی ډوډۍ مې وړې ماپا دا پلیټونه پاتې شي دا مې تا ته پرېښودل دې خو پکې څه ماته پرې نه ښوده زما دې دې خو څه ورته پرېږدمه دا مې دې نه وړه که نه هله اوبه مې په ځان پرې کړې دا یو بد دی خدای دا څه شی دی دا به م په کار راشي ځه څوک خو ګوري نه هغوی په خپلو خوشحالو کې دي هلکه خزانې ګورې خیال ساته هر څه شکر دی ښه په خیر خیریت سره وشو خو موږ ته پته چې په خیر او خیریت سره وشو خو زما دا پیسې نه دي دا په خیر او خیریت سره راکړې دا دې ځل کې دې پیسې بورالې دا دې ته وایي دا دې کار دې ته ورته وګوره دا موږ له پلان نیکه دا ویښې ده دا زموږ جایداد دی خامیا لږه لار راکړه دې هلک ګوره خواشي هر ځای کې مټر کو شروع کړی دا خو پکې بوجې راکه دا واده مچانه چې خاص شي ځه الله دې وبخه دا روچو راغلی خو کباړې غونډه ورته نه لګي نو وعلیکم جی وعلیکم سلام پروګرام په خیر سره وشو بالکل جی په خیر وشو دا دې چې دا پیمنټ ورکې نه تاسو پیمنټ پر اټوکو تاسو څو شوي 1.5 لک روپۍ دا ډېر وایي تا موږ ته په 1 لک خبره کړې وه ښه جی تاسو سره ما سامان خبره نه کې تاسو سره سامان لوښي موښي هم ځان سره اوچت کړئ ښه دا پاچې دا بوجه او سامان جوړ هغې یې وړو لکه هغې لوښي مې وړل دلته چې موږ د لوښو خبره خو نه دلته صرف بس خلک ډوډۍ خوري او ډایرکټ ځي لوښو خلک دلته اجازه نشته هلکه په هغه لوښي مې وړلو ما ولې هغه چمچ یې هم ورکړې یاره دا دې بد وکړل ماښامي استادو تاسو نه شوي ګوره 6000 روپۍ زما شوي او 3000 روپۍ چې کومې دا مې شوي بد غم مه کوئ زمونږ پلار مونږ ته ډېر غټ امانت پرې کړی پوهېږې تاسو منیجر صاحبه غونډ ټول امانت پټ دې کې دي بله دې ودا کمپنونه ټول حساب کتاب بوځي ښه ولې د خدای ظالمه دا خو 280 روپۍ دي